السلام علیکم ګران اوریدونکو، په دې هیله چې رک روغ به یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضوري کې له بېلتون وروسته د ناول له 14مې برخې سره حاضر شوم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. د تېرې برخې وروستي لفظونه: د للمې رنګ د نارنج په شان تک ژیړ راوښتی و، شونډې یې پتري نیولې وه او د وینو لیکې پکې جوړې وې. نوې برخه: د اصغر ورور په حیرانۍ له دروازې نه د للمې دوی په لور وکتل چې دوی ټول به په دې وخت کې چیرې ته ځي. کابل ته په رسېدو ټول د کور د سامان ځای پر ځای کولو بوخت شو. د للمې مغزو ټکان خوړلی و، یوه ثانیه هم بېګانۍ شپه نه هېرېده، د یو بد خوب په شان یې سترګو کې ولاړه. په زنګېدلو قدمونو د کور یوه کونج ته لاړه او هماغلته کېناسته. خیال ته یې د اصغر د شا کېدو څېره راغله چې د هیلې تر څنګ لاس په لاس ولاړ دی او هیله په مینهناک نظر د هغه د ښایست ننداره کوي. په دې وخت کې د پلار ورپام شو او پرې یې ورمنډه کړه. للمه په خټو کې بې حاله ککړه پرته وه، د انګړ نه د چیغو انګازې پورته شوې. مشر ورور یې په غېږ کې پورته کړه او تر روغتونه یې ورسوله. په روغتون کې ټول د هغې لپاره لاس په دعا ولاړ وو. د څو ساعتونو په تېرېدو للمې خپلې سترګې پرانیستې، تر څنګ یو ځوان ډاکټر ولاړ و. په خوږه لهجه یې وپوښتل: اوس څنګه یې؟ ښکلې نجلۍ د باندې ټول دیوار خطا کړي. للمې هېڅ ونه ویل، د سترګو له کونجیو اوښکې لیکې جوړې کړې. ډاکټر بیا په مسکان د لهجه وویل: سمه ده، وژاړه چې زړه دې سپک شي. ته خو ماته ډېره هوښیاره نجلۍ ښکارې، باور ولر چې هر څه تېرېږي. د هرې تورې شپې تر شا تل روڼ سهار موجود وي. ډاکټر ډېرې داسې جملې بیان کړې چې للمې خبرو کولو ته اړ کړه او ویې ویل: زما د تورې شپې او د سهار تر منځ ځمکې تر اسمانه فاصله ده. ډاکټر بیا ویل: په ژوند کې معجزې هم موجودې دي. ژوند تل بدلېدونکی دی او په ژوند کې هم غم او خوښي د شپې او ورځې په مثال دي. دا ژوند دی لوړې او ژورې خو لري. موږ باید دومره خو کمزوري هم نه شو، باید صبر وکړو، ځکه د هر مشکل نه د خلاصي لپاره او کامیابۍ ته د رسېدو لپاره صبر یوه ښه کلي ثابته شوې. او بیا ته په دې ځوانۍ کې داسې ناامیده خبرې کوي چې هېڅ له تا سره مناسبې نه دي. للمې ډاکټر ته وکتله او په غرې نیولو انداز یې وویل: مین کېدل او مینه کول هغه زورور طوفان دی چې ژوند د جنت او دوزخ په شان کوي. عقل او پوهه درنه اخلي. بېلتون یې دوزخ دی چې ځواني د عذاب په ګرداب کې سوځوي. ډاکټر خپل سر وخوځاوه او د للمې په مرض او درد پوه شو. بیا یې د للمې نه پوره کیسه اورېدل وغوښتل. للمې هم تر اوس ساعت پورې د ژوند ټول خوږې او ترخې بیان کړي. د ډاکټر له سترګو هم اوښکې روانې شوې. له شېبې چوپتیا وروسته ډاکټر للمې ته د مشورې په توګه وویل: تل د یو ظالم پاچاهي نه وي. دلته د 3 کسانو د ژوند مسله ده: کومه مینه، جنون او لیونتوب چې تا د اصغر بیان کړ، کومه مینه چې ته د هغه په مقابل کې لري. دې ته په کمه سترګه او وړوکي فکر مه ګوره. ژوند ډېر اوږد دی. ته هم دې مینې ته فرصت ورکړه. که ته ځورېږې نو ستا ملګری به هېڅکله هم خوښي ترلاسه نه کړي، ځکه خدای ظلم نه خوښوي. تا په دې پرېکړې سره په خپل ځان او اصغر باندې لوی ظلم کړی. د نورو د خوشحالولو لپاره د خپلې خوښۍ مه تېرېږه.
دلته یوازینی ګناهګار د اصغر پلار دی او بیا هیله ستا ملګرې ده که هغه خبره شي چې ستا مین اصغر دی نو هره ورځ به د وجدان له عذابه مري ته د هغې د زړه له خفه کېدو او ماتېدو له خپلې خوښۍ او مینې څخه مه تېرېږه دا یوه لویه غلطي ده او بیا اصغر په تا دومره مین دی ته فکر یې کوې چې هغه به د هیلې لپاره یو ښه میړه شي خو هیله په زوره پرې تپل شوې او له دې امله اصغر خپله خوښي او مینه له لاسه ورکړې رښتینې مینه هغه ناسوره زخم دی چې جوړېدل یې هیڅکله امکان نه لري لوړو ته ختل او منزل ته رسېدل د سختو په ګاللو حاصلیږي همت ولره د خپل ژوند او مینې لپاره دې مبارزه وکړه او د لاسته راوړلو لپاره یې اراده وکړه ځکه خدای هم زموږ نیتونو او ارادو ته ګوري مینه په ډېر امتحان ورې کولو لاسته راځي که په خپل ځان دې رحم نه راځي نو په اصغر رحم وکړه ډاکټر همداسې ډېرې خبرې ورته وکړې خو للمه همداسې وه چې سترګې یې پکې نیولې وه او هېڅ یې نه ویل د اصغر د مراسمو هم په خلاصېدو ول لمر هم قرار له غرونو پناه کېده شپې هم خپله تیاره خوروله چاته یې له ځانه سره د مینې خواږه او چاته یې هم تراخه راوړل اصغر ته هم ځان په کور کې زندۍ ښکارېده سه یې بندېدله ژر یې له کوره د باندې راووت تر ډېره یې سترګې د للمې په کور اچولې وې د خپل زړه د سکون لپاره یې ځان دیوال ته نږدې کړ او بار بار یې چپ کړ د بېوسۍ اوښکو یې ګریوان ته لارې جوړې کړې کله چې سترګې د دروازې په قلف ولګېدې زړه یې ټکان وکړ د دروازې څو ځلې وډبوله او په منډه یې له دوکانداره وپوښتل خو څوک ترې خبر نه و په سترګو کې یې د تیارې جال خور شو او بېحاله د دروازې په مخ کې پرېوتو په اصغر ټوله شپه روغتون کې ډاکټرانو تر څارنې لاندې تېر شو کورنۍ ټولو خپل پلار ته د کرکې په نظر کتل هیله ټوله شپه په ویښه د اصغر په انتظار د واده پر پالنګ تېره کړه او د هغه د راتلو شېبې شمارلې اصغر چې کله په هوش راغی نو دستي سترګو ته د للمې د دروازې قلف ودرېد ژر یې له چپرکټ رانې شو او له مټ نه یې سیروم لرې کړه او له کوټې راووت په دهلیز کې سترګې په خپلې کورنۍ او ډاکټر ولګېدې ډاکټر هغه له تګه منع کړل ځکه د هغه صحت پوره ښه نه و زه باید لاړ شم په دې وخت کې یې پلار په کړس وخندل د خندا غږ یې په دهلیز کې انعکاس وکړ ډاکټره زوی مې پرېږده نن شپه یې د واده وه خو مریضۍ پرې ګډه وډه کړه چې کور ته لاړو نو په خپله ښه کېږي د اصغر له سترګو غوسه او کرکه ورېده خو په چوپه خوله روان شو ورور یې پرې غږ وکړ او هغه سهارنۍ د للمې د ټولې کورنۍ د تګه په اړه یې ورته وویل اصغر تندي ته ټک ورکړه او په ځمکه کېناست نور یې د سترګو اوښکې هم وچې شوې وې چې توی کړي او غم پرې بدرګه کړي لکه د یتیم په بېوسۍ یې سترګې د اسمان په لور واړولې په چوپه خوله یې له خدای سره ګیلې ماتې شروع کړي ناڅاپه یې له خولې یوه تېره کړیکه ووتله خدایه دا څه ډول امتحان دی په کومې ګناه دې د دومره لوی سزا حقداره کړم د ورور له سترګو هم اوښکې سر شوې ژر یې اصغر په غېږ کې ونیو او ډاډګرنې لپاره یې ورته وویل وروره له خدایه ګیله مه کوه بلکې هغه ته وژړه خدای پاک ډېر زړه سواند او مهربان دی هېڅکله هم مه ناهیلی کېږه ځکه ناهیلي د ناکامۍ په لور تلل دي
زه در سره یم د خدای په مدد او نصرت سره به هر ځای وګورو ستا للمه چې هر چېرته وي پیدا به یې کړو که نړۍ لویه ده خو کله ډېره کوچنۍ هم وي هسې هم د ویرې کومه خبر نشته تا په یوې غیرتي پیغلې زړه بایللی زه پوره باور لرم چې للمه به تل تا ته او ستا مینې ته وفاداره وي اصغر یودم پورته شو داسې لکه کوم څه چې وریاد شوي وي د سړک پر سر په ډېرې بې پروایي روان شو څو ځلې موټر پرې هارنډ وواهه خو دی پرې هېڅ پوی نه شو اخر یو کس د موټر سر راوویسته او په ترخه لهجه وویل که ځان وژني نو بل چېرته لاړ شه دلته د ځان سره خوار غریب په غم مه اخته کوه ورورې چې د موټر په منځ کې اصغر په مات سره او ضعیف وجود هر لور ته څرګندانه ګرځېده او هغه کور نه چې په کرایه ورکول کېده پلټون یې شروع کړ ټوله ورځ یې همداسې سرګردانه پلټولو تېره کړه خو له هر ځایه په ناهیلۍ راستون شو په زنګېدلو قدمونو تر خپل کوره راورسېد همدا چې په دروازه یې قدم کېښود نو زړه یې یوه دردناکه څړیکه وکړه بیرته په شا راوګرځېد د للمې د قلف شوې دروازې ته په ډک زړه یې وکتل خو نور یې توان نه درلود او ترې روان شو خو نه پوهېده چې چېرته یې ناڅاپي غوږو ته یو خوږ او زړه راښکونکی اواز راغی هغه اواز او ناره چې مسلمانان د خدای وصال او راز او نیاز ته رابللي او روحي او قلبي سکون ورکوي اصغر هم ورغلو او له نورو مقتدیانو سره په صف کې ودرېد له لمانځه او دعا څخه وروسته ټول مقتدیان یې په تلو کې شول اصغر همداسې سره په زنګون د جومات په کونج کې ناست و کله چې سر راپورته کړ نو ټول خلک تللي وو امام د منبر تر څنګ په تلاوت کولو بوخت و د څو پاڼو له لوستو وروسته یې قرآن بند کړ او په المارۍ کې کېښود او د اصغر تر څنګ کېناست د اصغر زړه ډېره راډک و امام د یو ملګري په توګه له هغه سره زړه خواله شروع کړه د اصغر د سترګو کاسې بیا راډکې شوې ژر یې مخه واړوه پټې یې پاکې کړې بیا یې په غلي او درېدلي غږ وویل مولوي صاحب په زړه مې سرې سکروټې پرتې دي ټول وجود مې سوځوي ما خو به تل په ډېرې عاجزۍ او پوره امید سره خپل مینه له خدایه غوښتله نه پوهېږم خدای ولې داسې وکړل زما نه یې روح واخیست تش جسد یې راته پرېښود مولوي صاحب خپله مرۍ تازه کړه زویه که بنده ظالم شو نو خدای ظالم نه دی د انسان په هر کار کې خیر وي خدای پاک ځکه داسې وکړل چې د هغه له تا سره مینه پیدا شوي اصغر په حیرانۍ ور وکتله او ویې ویل مینه د خدای هغه هم ما سره که زه په خدای ګران وای نو مینه به یې رانه نه لرې کوله داسې به یې نه ځوروله ژوند به یې راته په داسې دوزخ نه بدلولو مولوي صاحب مسکی شوه او په ډېر سکون سره یې وویل زویه دغسې نه ده دا دنیا د امتحان ده د خدای چې کوم بنده سره مینه پیدا شي نو له هغه بنده نه په هماغه څه کې امتحان اخلي چې ورته ګران او بارزښته وي خدای په هر څه خبره ذات دی ځکه له تنه په مینه کې ازموینه اخلي دا چې یو مین ته د هغه ټوله نړۍ خپله مینه او معشوقه وي نو خدای هم په هماغې ازموینه کې ازمایي زویه دا په تا باندې د خدای یوه ازموینه ده که په دې ازموینه کې کامیاب شوې او خدای پاک دې راضي کړ نو خدای هم تا ته کامیابي درکوي او خوشحالوي دې اصغر وویل نو کامیابي په څه شي اخیستل کیږي امام ځواب ورکړ په صبر سره صبر او همت خپله پیشه وګرځوه د الله رحمت ته سترګې پر لار اوسه
خدای ډیر رحیم عادل ذات دی. خدای ظالم نه دی بلکې ظلم منونکی او ظلم نه خوښونکی دی. د اصغر سلګیو زور واخیست او ویې ویل مولوي صاحب زه خپلې مینې نه نشم صبرېدای که یې وغواړم هم هغه نشم هېرولی. مولوي صاحب ژر د هغه خبره ورغوڅه کړه. چا ویلي له مینې دې زړه صبر کړه. صبر په دې معنا چې غم مه کوه ناهیله کېږه مه، د خدای نه مخ مه اړوه، ګیلې ترې مه کوه، خپله اړیکه دې له غم سره نه بلکې د خدای سره یې وتړه. خدای ته تل زارۍ کوه. خدای تا ته د نورو نکاحو حق درکړی خو عدل یې شرط ګرځولی. که ته خپله مینه غواړې نو لاړ شه او د خپلې نکاح شوې مېرمنې حق چې پرتی لري پوره کړه او د الله جل جلاله رضا واخله. هغه تمه او توقع چې هیلې له اصغره لرله هغسې هېڅ هم ونه شول. فکر ته یې رنګارنګ خبرې او سوچونه راغلل. اصغر د مولوي صاحب په مشوره کور ته راغی. په خپله کوټه کې پر تخت پړ مخې پرېوت. په څنګ کې د یو چا د کېناستو احساس وکړ. ژر له ځایه پورته شو. هیلې پرې سلام واچوه. سور رنګې پنجابي کالي یې ښایست دوه چنده کړی و. د جوس ګیلاس یې ورته ونیوه او په خپل لاس یې پرې وڅښه. د هغې په کتو کې د مینې شوخۍ او په شونډې خوږه مسکا پرته وه. اصغر خپلې سترګې ورجګې کړې. د هغې په سیراب وجود یې خپله ورکه للمه لټوله. خپلې سترګې یې پټې کړې. د هغه لومړی لاس تاو کړ او څنګ ته یې رانږدې کړه. باران هم ښه په مزه ورېده. ټول په ارامه ویده وی. خو للمه د اصغر له یادونو غمونو او د بېلتانه له درد سره یو ځای ویښه د کړکۍ تر څنګ ناسته وه. د باران څاڅکو هغې ته هغه شپه او هغه یادونه فکر ته راوستل چې په دیوال لامده خیشته د یو بل په لیدو بوخت ول. هغه ژمنه وریاده شوه. للمې د اصغر د ښځې په نوم به یوازې ته یادېږي، بل چاته به آن یو نظر هم ونه ګورم. ځواني به درته خزان کړم، پرته له ستړي کېدو به درته انتظار وکړم. د للمې اوښکو او د باران څاڅکو سره ضد لګولی و. د زړګي زور یې سم بېلتانه اوبه کړی و. د اصغر د بېلتون څړیکو یې دماغ کمزوري کړي وه. تل به د کتاب د لوستو په پلمه له نورو جلا په یو ګوښه ځای کېناسته وه. شپه ورځ به یې د هغه له خطونو، عکسونو او یادونو سره تېرول. تل به یې په غاړه کې پټ د هغه رومال ګرځولو او د هغه په بوی به یې زړه آرامه کولو. ورور یې د بل چا سره په شریکه د جامو دوکان په کرایه کړ او مال یې پکې واچوه. ځکه هغه په یوازې توګه د دوکان کرایه نشوی پوره کولی او نه هم للمه د پخوا په څېر په چالاکۍ جامې ګنډلی شوه. پخوا به للمې په یوازې ځان د ورځې تر 8 جوړو پورې جامې ګنډلې او خورسلاو ته به یې برابرولې. خو اوس یې غمونو د زړګي زور اوبه کړی و. کله به چې غمونو تر لیونتوب حده ورسول او د ډېر غمه به حیرانه شو. ژر به یې خیاطۍ ته پناه یوړه او ځان به یې پرې بوخت کړ. خو قلبي سکون یې نه پیدا کېده. له ناري اننګو یې اوښکو سرخي له منځه وړې وه. له دې لیوني او جنوني غمه د کموالي او د قلبي سکون په لټه کې وه. للمه له دې ډېره وېرېده چې شیطان یې تېره ناباسي او په خپلو وسوسو یې د داره تر ګناه په خپل قتل وانړوي. شپې د سکون ټغر خور کړی و. ټول کائنات او موجودات د آرام او سکون په غېږ کې پراته و. یوازې په دیوال ځوړند ساعت خپله ستنه ګرځوله. د شپې 3 بجې کېدونکې وې. للمه سر په زنګون په خپله بستره کې ناسته وه.
د اصغر ټول انځورونه او خبرې لکه د کتاب د پاڼو په څېر یوه له سترګو اړول او په فکر کې څپې جوړولې. ناڅاپه له ځایه پورته شو او داسې وکړه او د تهجد لمانځه نیت یې وکړ. کله چې په سجده پرېوته نو ډېر یې اوږده کړه. هغه قلبي سکون او چې للمې لټوو هغه یې په دې سجده کې پیدا کړ. د غرونو په شان دروند غم یې راسپک شو. روح یې ارامتیا پیدا کړه. بیا یې په عاجزۍ له رب سره راز او نیاز پیل وکړ. له هغه شپې وروسته للمې به تل د غمونو نه او د قلبي او روحي سکون لپاره تهجدو ته پناه وړله. اوس نو د للمې د غمونو او دردونو نه د هغې د مینې نه یې مور هم خبره وه. پلار او مور یې ډېرې د هغې په دې ډول حالت خفول. ګرانو اورېدونکو، دا وه له بېلتون وروسته د ناول 14مه برخه. تر بیا ورتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.